یو حدیث کې یو 4 رکعاته مونځ راغلی دی د ورځې، او هغه مونځ 4 رکعاته هغه دومره قیمتي مونځ دی چې په هغې سره 3 انعامات موږ او تاسو ته میلاویږي. اولنی خو دا دی چې دغه مونځ دغه 4 رکعاته مونځ چې په کوم ټیم کې ته کې په دغه کې د اسمان دروازې کولاویږي. هره دعا چې په هغه ټیم کې کې الله به درله قبلوي. دویم د دغې 4 رکعاتو د مونځ د وجې نه چې ته کله دغه 4 رکعاته مونځ په ورځې په دغه ټیم کې وکړې نو الله رب العالمین په تا باندې د جهنم اور حراموي. او دریم فضیلت او دریم انعام په موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې دغه 4 رکعاته مونځ چې څوک وکړي نو دا دومره اجر لري لکه دغه 4 رکعاته چې تا د شپې په تهجد دي کړي، د شپې دي کړي. څومره چې د قیام اللیل اجر دی هغومره اجر پې تا ته میلاویږي، د شپې د تهجد هغه اجر پې تاسو ته میلاویږي. حدیث کې راځي عن عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4. عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم بکول 4 رکعاته بعد ان تزول الشمس، پس د دینه چې نور به زایله شو، یعنی د 12 بجو نه وروسته، قبل الظهر مخکې د ماسپښین د فرضو نه، د فرضو د ماسپښین د فرضو نه مخکې کله به چې نور زایله شو دغه ټیم کې به دا 4 رکعاته کم چې موږ 4 رکعاته سنت کوو دا به کول. او قال نبی صلی الله علیه وسلم به ویل انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء، دا یو داسې وخت دی د ماسپښین د مانځه نه مخکې دغه ټیم چې دی د زوال نه وروسته دا یو داسې وخت دی چې په دې کې د اسمان دروازې کولاویږي. نو فاحب نبی صلی الله علیه وسلم وی زما دا خوښه د ان یسعد لی فیها عمل صالح، چې زما لپاره الله رب العالمین ته په دې کې نیک عمل وروخیږي. او دا حدیث ترمذی راوړی دی او نسائی راوړی دی. دویمه فایده موږ په دې 4 رکعاتو موږ په دغه 4 رکعات چې کوم سنت دي د ماسپښین په دې موږ ته دا فایده میلاویږي چې دا د تهجد برابر اجر لري. دا حدیث امام طبرانی راوړی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى قبل الظهر 4 رکعات، چا چې د ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته مونځ وکړه کانما تهجد بهن من لیلته، گویا دا داسې دی لکه په دغه شپې چې تهجد کړي، د تهجد برابر اجر لري. او دریمه فایده پې موږ او تاسو ته دا میلاویږي چې دغه 4 رکعاته کوم چې سنت دي د ماسپښین نه مخکې دا موږ وکړو الله رب العالمین پې موږ او تاسو باندې اور د جهنم حراموي. دا څومره غټه فایده ده. حدیث کې راځي فعن ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صلى 4 قبل الظهر، څوک چې 4 رکعاته د ماسپښین نه مخکې وکړي و 4 بعدها او 4 رکعاته ترې وروسته وکړي نو لم تمسه النار، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړي ته به اور د جهنم ونه رسیږي. او دا حدیث امام ترمذي او نسائی دواړو راوړی دی. 4 رکعاته د ماسپښین نه مخکې او دومره ده چې دا 4 رکعاته وروسته که چا وکړل د ماسپښین نه وروسته نو ښه کار یې وکړو، سنت طریقه ده. او که چا ونه کړله او 2 رکعاته یې وکړل نو دا هم کافي ده. نو 3 فایدې موږ او تاسو ته په دې 4 رکعاتونو باندې میلاوي، کوم چې د ماسپښین نه موږ مخکې کوو. یو په دغه وخت کې د اسمان دروازې خلاصېږي، دویم الله رب العالمین موږ او تاسو ته په د تهجد برابر اجر راکوي، او دریم پې موږ او تاسو ته الله رب العالمین د جهنم د اور نه محفوظ کوي او د جهنم اور په موږ او تاسو باندې حراموي.